د 1955 کال د جولای په 2مه نیټه د DC-4 الوتکه چې 57 مسافر او 6 د عملې غړي یې درلودل له نیویارک څخه د میامي فلوریډا پر لور والوتله، خو له بده مرغه الوتکه ورکه شوه او هیڅکله خپل منزل ته ونه رسېده. وروسته په ناڅاپي ډول یوه الوتکه د وینزویلا په کاراکاس ښار کې راښکته شوه او دا همغه ورکه شوې DC-4 الوتکه وه، خو د خوښۍ پر ځای خلک له ویرې، اندېښنې او ګډوډۍ سره مخ شول، ځکه الوتکه نه یوازې په غلط ځای کې راښکته شوې وه، بلکې په غلط وخت کې هم. هغه الوتکه چې د 1955 کال د جولای په 2مه ورکه شوې وه، د 1985 کال د مارچ په 9مه، یعنې 10 کاله وروسته په کاراکاس کې راښکاره شوه. کیسه له هغه ځایه پیلېږي کله چې الوتکه ټاکل شوې وه چې میامي ته ولاړه شي. عادي حالت کې دا سفر باید یوازې څو ساعته وخت نیولی وای، خو هر څه د پلان خلاف روان شول. کپتان میګویل ویکتوریانو او د هغه عمله د سختې ګلۍ طوفان لپاره چمتو نه وو. الوتکه په خوندي ډول پورته شوه او د عادي الوتنې لوړوالي ته ورسېده. عمله په خپلو ورځنیو چارو بوخته وه او له هوایي ټرافیک کنټرول سره یې اړیکه ساتله، خو ناڅاپه الوتکه د رادار له سکرینونو ورکه شوه. د نیویارک کنټرولرانو هڅه وکړه اړیکه بیرته ټینګه کړي، خو هیڅ ځواب ورنه کړل شو. څو ساعته وروسته پوځي الوتکې او کارکوونکي د لټون لپاره ولېږل شول، خو هیڅ نښه ونه موندل شوه. داسې ښکارېده لکه الوتکه چې هوا کې ورکه شوې وي. دا د هوایي چلند له سترو رازونو څخه وګرځېد. د امریکا حکومت د ژغورنې ډلې ولېږلې، سمندر، غرونه او درې وپلټل شوې، خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. د مسافرو کورنۍ په سخت درد او تمه کې پاتې شوې، خو بالاخره پلټنې ودرول شوې. کلونه وروسته ناڅاپه بدلون راغی. د 1992 کال د سپټمبر په 9مه د وینزویلا په کاراکاس کې د هوایي ټرافیک کنټرولرانو پر رادار یو زوړ ملخي الوتکه ښکاره شوه. الوتکه ناشنا ښکارېده. کله چې اړیکه ونیول شوه، پیلوټ وویل دا پان ای ام الوتنه ده، د ناستې اجازه غواړي. کنټرولران حیران شول ځکه د الوتکې شمیره د هغې الوتکې سره برابره وه چې شاوخوا 30 کاله وړاندې ورکه شوې وه. کله چې الوتکه ښکته شوه، کارکوونکو مسافر د کړکیو تر شا ولیدل. هغوی زاړه نه ښکارېدل، داسې معلومېده لکه وخت پرې اغېز نه وي کړی. مسافرو فکر کاوه چې لا هم میامي ته روان دي، خو ناڅاپه پیلوټ یو کارکوونکی د تاریخ د کتلو لپاره الوتکې ته ورپورته کړ، بیا یې له کړکۍ وغورځاوه. وروسته الوتکه بیرته والوته او بیا هیڅکله ونه لیدل شوه. په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې مسافر ښکته شول، معاینه شول، خو هیڅوک ونه توانېدل چې تشریح یې کړي څه پېښ شوي وو. الوتکه نوې ښکارېده، هیڅ زخم او زنګ پکې نه و. مسافر نه زاړه شوي وو او نه یې جامې زړې شوې وې. خلکو ګڼې نظریې وړاندې کړي. ځینو ویل الوتکه د وخت یوې دروازې ته ننوتې وه او 30 کاله وروسته بیرته راوتلې ده. د انیشټاین د نسبیت نظریه وایي وخت د جاذبې له مخې بدلېدای شي. نورو بیا ویل دا د یو اف او یا پردیو مخلوقاتو کار و. د هغو کسانو کیسې شته چې وایي په همغه وخت کې عجیبه رڼاګانې او الوتونکي څیزونه لیدلي وو. ځینې نور دا د حکومت د پټو تجربو پایله بولي، لکه د MK الټرا پروژه چې د ذهن کنټرول لپاره کارېدله، خو وروسته معلومه شوه چې دا ټوله کیسه دروغ وه. دا کیسه لومړی ځل د ویکلی ورلډ نیوز په نوم یوې مجلې خپره کړې وه چې د جعلي او افسانوي خبرونو لپاره مشهوره ده. هغه انځورونه چې د الوتکې په نوم خپاره شوي وو د عکسونو له یو البوم څخه اخیستل شوي وو. نو پایله دا ده چې د پان ای ام الوتنه هیڅکله رښتیا نه وه. نه په دې نوم کومه الوتکه ورکه شوې وه او نه هم بیرته راښکاره شوې وه. دا یوازې یوه مشهوره افسانه او د درواغو داستان دی. په پایله کې ویلای شو که چیرته دا الوتنه رښتیا وي او که افسانه، دا موږ ته یادونه کوي
چې لا هم په دې نړۍ کې ډېر رازونه شته چې انسان یې نشي تشریح کولی. او همدارنګه دا هم باید ووایو هغه خبر چې ډېر خپرېږي دا معنا نه لري چې هغه باید رښتیا وي. تل باید معلومات وڅېړل شي او سرچینې یې وکتل شي. که مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک کړئ او د همدې ویډیو د محتوا اړوند خپل کومنټونه له موږ سره په کومنټ برخه کې شریک کړئ او د دا ډول نورو جالبو ویډیوګانو د کتلو په موخه خان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ.